همیشه د پاره تعریف سړی چې کوي هغه د حسن کوي. د بدرنګ شي څوک تعریف نه کوي، تعریف د حسن کی. ماتا پرون یو سړی وی چې مولانا صاحب تا په نوخار کې یو خبره کړې و چې الحمد لفظ حمد الله ولی د خپل تعریف د پاره غوړه. ما ورته وی چې لفظ حمد په تعریفونو کې د دینه اوچت لفظ د چا د تعریف کول د پاره بل نشته. نو چې څنګه الله اوچت ته دا سه ځان د پاره انتخاب د اوچت لفظ کړي دی چې داغه تعریف په وکړي. مولانا ابوالکلام آزاد د دې په ضمن کې لیکلي دي چې تعریف همیشه د حسن کی. نو جہاں حسن موجود ہو تو نگاہ عشق کیوں نہ. چې حسن وی نو نگاہ د عشق با هغه طرف ته خامخا. نو د عشق نگاہ همیشه د پاره حسن طرف ته. بیا په عشق کې کتا سو خیالو کې دو قسمه. یو روټي خلاص عاشقان دي او یو په صحیح معنو کې عاشقان. روټي خلاص عاشقان تا او ما غوندې سړی توای لکه د اپریل کې د رحمان بابا سالګره کې نو د روټي خلاص وی صفاتونه شروع کړي دي. پرون یو وزیرم پکې صفت کړو چې بڑے صوفی شاعر تھے، انہوں نے اسلام کو بڑے عجیب و غریب انداز میں پیش کیا ہے. خیال لیکن استاد سکار دے د رحمان بابا د صفاتونو سره. رحمان بابا ہوئی چې کسوک را کاندی قسم په کردگار، کسوک را کاندی قسم په کردگار، کب پکور کی یاد درہم لرم یا دینار. قرآن راواخلی چې لاس په کېدم چې زما په کور کې نه درهم شته او نه دینار شته. کسوک را کاندی قسم په کردگار، کب پکور کیا درہم لرم یا دینار. دا خلق د دې اهل ندی بالکل چې د رحمان بابا په سالګرو کې خبريو کی یا داغه تصوف او داغه درویشی خلق ته پیش کی. همیشه د پاره شان داغه دی هغه سړی پیش کوي چې په روپۍ کې یو ټیډي پیسې کو پاغلار تلې یو ټیډي اپ صحیح مانو کې عاشق ہو. په صحیح مانو نو هغه عاشق او مونږه اسی کو سډبیو روټي خلاص کیو. اخو د یار متعلق ما پتا پسدا سپین جامے رنگڑی، ما پتا پسدا سپین جامے رنگڑے، تلابیا پما گماند نام ننگڑی. اس اثر دے پسنگین خاطر نہ شو
که هر سو می مسلے در پس لنکڑے تو پا عشقی علما دروغ جل بولا تو پا عشقی علما دروغ جن بولا که یو بل هم حسی ما غند ملنکڑے داد سوک تر سنگ ناستی نپویگم چه خبر در رحمان سر پا جنگڑے خود دی قماش سر اخود ہو بہو داشو چه اے عاقلہ غوگولی سماتا مرگیل پریدی سڑے خپل رضاتا دا اجل سوار پا تخت بدل راشی ناگہان بتالاش وایم تاتا ڈیرے مات اکڑی مرے دا کبر جانو چه دا کبرا بین لی دل ہی چاہتا دا فرعونیان دا زمانی چی اب دوی توی چه دا جل سوار پا تخت بدل راشی ناگہان بتالاش وایم تاتا ڈیرے مات اکڑی مرے دا کبر جانو چه دا کبرا بین لیدل ہی چاہتا بادشاہان دیواڑا خاک دا بیابان شو نظر اکڑا سکندر پسے داراتا خدا شو پجوندی نے توبہ باس رحمانا چه قیامت کی شرمندہ نش مولاتا خدا شو نو اے منگم دا دے قابلیو چه دا غی نو مموالو دنیا کی مسلمان دنیا کی درے سڑی تیرش مولانا روم ڈاکٹر اقبال اور رحمان اقبال والے پا آسمان کی گرز زکچ پا عزتمن قوم کے پیدا مولانا روم والے آسمان سارا خبری کئی زکچ عزتمن قوم کے پیدا ہو رحمان بابا والے قبر د چرسیانو ڈیپو دے زکچ پا بیزت قوم کے پیدا پختونم لا دنیا کے څه قوم دا زمونږ مشران وای مینګه پښتانه مینګه پښتانه زه مینګه پښتانه مونږ پښتون سي پښتون خو ټول عمر په پردو غلو غړي پښتون سي پښتون خو خالد ابن ولید چې دا پښتانه داغه د اولاد داوا کوي خدای دې هغه په مونږ نه شرمای مونږ دا هغه اولاد چرته د خالد ابن ولید په بدن 1 انچ زیاده سينو چا د تورو د غشو نه نو وته او چې مړ کېده په خپل کټ کې نو خدای ته وی چې یا الله په بدن مې 1 انچ زیاده جوړ نشتا ټول د تورو د غشو نه وته دي نو خدای پاغي کې دې مړ نه کما او چې وجنه نو دا د بغیرتای په مرګ مې اوس وجنه کٹ پوزی کے ہو بغیرت امڑ کی خالد ابن ولید خو آغا شے پختانه پت سکی مری لگیا پا دے علاقہ کے درم سلورم کے استے لگیا دے پا ودونو کی چڈا زی کی سڑی پا کمری او شرم دلو دا کلاشن کوپ ام دغل آغستی دی چه پا پردی وعده کے با دزی کوئی او پردی بچی او معشومان بوج نہیں ہو څوک بدر تسوی نه جی الا ګولا وجی واده کې ولګي الا ګولا وجی واده کې ولګي تم وایا بلم وایا پردای مورې بورا کړه پردای خزه کونډه کړه او هاي خیر دی واده کې دا کار کیږي ولې دا ملک ستاسو په کپره مورشه خبره مې دې پورې کولا چې یو صحیح مانو کې عاشقان وي او یو روټي خلاص عاشقان نو ما ته وی چې د موجوده حکومت ته بد ولې وای مالدار روټي خلاص عاشقان
کدا د عالمگیر بادشاہ غوندې بادشاہی د دوه اول سره بزوي چې په تسپو به ما د دم مدي ویلې اول سره فتاوی عالمگیری علماء ولا جوړ کړه او د ټول ملک نظام په دې یو فتاوا باندې بچلې د ټول ملک نظام د عالمگیر بادشاہ غوندې بادشاہی خو په فتاوی عالمگیری چلے دے شوا او پاکستان په فتاوی عالمگیری نشي چلے دے تمام ملکونه سعودی عرب غوندې ملک چې کعبه او مدینه پکې ده اخو په فتاوی عالمگیری او په قرآن او حدیث چلے دے شي او پاکستان کې ټول کافر دي چې پرورو په دې باندې اسلام راځي یکدم په نشی راتله ځکه چې دی مسلمانان شوي لاندې نو آغاز د دیر نه وشو مبارک شدیر والا آغاز تاسو د ملک نه د اسلام شدا په پاکستان کې بل زیاډو د سړی توب وو نه چې د ملکن ډیویژن نه د اسلام آغاز اوس نن چترال والا بیان ورکړی دی چې مونږ لدیم قاضیان مقرر شي دا درد نباد هر کار کی د قرآن او حدیث درد چې کوم د یو مسلمان پړه کې پکار دی د دوی ډکې نشته انشت زما د محبوب الله زما د محبوب قانون بوي زبد خدای عاشقم زبد محمد رسول الله عاشقم او د قرآن غوندې او د حدیث نبوي غوندې قانون به موجود وي او زبا په پاکستان کې په تعزیرات هند باندې او تعزیرات انډیا او د لارډ میکاله په قانون فیصله کوم زما په دې عاشقای د لعنت د یار د پارا خلق سر په داو لګي کنه لګي یار د پارا خلق سر په داو لګي زویم کته په خپل ارادو کې مخلص او ست چې دا څه په خلا وای او دا ستا ایمانی کده پاکستان عوام قرآن او حدیث نبوي سره نه چلی په داو لګاوه د جوارګرو غوندې دا ملک تباہ خده خو قانون قرآن په داو لګاوه که د پاکستان عوام قرآن او حدیث سره نشي چلے دے الله دی ملت ژوندۍ پاتې نکی طوفان دی پیراشي چې ټول تباش داسې ملک وجود څه فائدہ شو د داسې ملک وجود لعنت ته چې کوم ملک قرآن او حدیث سره نشي چلے دا بیا ملک نه دی دا قوم نه ده دا بیا یو عظیم لعنت ده او د اسلام په تندي یو لعنتی داغ دا خو بدرا بانی بسیار خو بدرا پاکستان ټوله دنیا او اسلام چغي عوام وای چې اسلام دې د ملک قانون شي د پاکستان خزي وای چې د ملک قانون د اسلام کیږي نه زکه چې مونږ به بیا په چار دیوالای کې کېنی خزي نو په دې ملک کې خزي اسلام راوستل نه غواړي او مونږ خزي داسې زایله بود دالا سکه دا د خزو برواګان چې دي دا د چا خزي چې بار ګرځي دا د خزو ټټوان و اسلام کې جلباب لفظ چې راغلی دی نه صادر ته مراد دی دا اوسنی چې کوم صادره خزي په سره وې
جلباب نہ کسادر مراد والے ولا یبدینا زینتہن الا لبعولتہن چی قرآن ویلی دی دے سر بس چل کے ولا یبدینا زینتہن الا لبعولتہن دے سر بس چل کے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دے سر بس چل کے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن دے سر بس چل کے کتوے دے صادر نہ مراد دا چادریانی دی جی دغه گڑو په سر کړی دی دے آیاتونو سر بس چل کے اب بلا خبر ده چې ملک مجتهدین هم ډیر دي اجتهاد دروازے کلاو دی لکه دا شورا کې چې کم مولیان اغستی دي شورا کې چې مولیان اغستی دي نو دوی او بالکل را روان دي وتخلق دي دانو خېجا هو غل ناس تو صدا د اسلام آباد پس خور دی وها کم وخت تاسو سوچو کئی په دې ملک مونږ یو شورا یو درې منبران نور اغستی دي چې هغې کې زمونږ د دې پېښور یو ښځه هم ده ښځه تاسو ټول پېژنئ یعنی پاکستان کې اسلام راتله دغې ښځې ته پاتې دا به پنډای تزیه والته به د اسلام آغاز کوي یو شرم نه دی چې مونږ پې شرمېدلي یو شرم نه دی ارو د خدای قدرت دی چې الله د سړي په کمي شي داسې کار یې د لاسه کېږي چې پې شرمېږي چې الله یې په کمي شي عزیزانو عرض مې دا چې دا هر څه به کېږي و ما تا یرا بلا دا یرا را تدادا چه پا کم زمانہ کی چه دین سر ٹوکی شروع شوی دین سر لوب شروع شوی دی دین خلق و شاعت غرزولے دے نو آسمانی افت پر آگلے ایران کے والے پزرگون خلق کے مشو ولی کې مشو د خمینی په شکل کې په باندې طوفان ولی راغی او زرګونه خلک کې کېما ولی کړ ځکه چې دین نه باغیان ایران هغه غل په سر تپل چې یورپ یې شاته کړی امریکا یې شاته کړی وه د ایران ښځو اغا لباس کا سکتلی ہے نو در تب معلوم نو عذاب پر آگئے دا چاپ بادشاہی کی چیو اغلا بیا زمک زین ورکولو زمک زین ورکولو سگو رہے لکھا ماسل نشتا ما تا گو رہی بادشاہ بیا د ایران دسی ہو چیز زمکی والا زی نور کو اندازہ ہو عزیزان عرب ملکونا زتلے ما د سمندر پا کنارا یو کنارا باندے کربونا روپائے لگی دلی دی کربونا آغا کنارائی چرا کٹ کڑی دا نو بنگلو او موٹرو والاو د خزو د پارا تفریگا جوڑا کڑی نو د جمعے پا ورز زبزات خود تلیم خزی او سڑی بربند پکی لامبی تمارانی ساو زتارک دا دا اوریدو در تنویم دلی دو در او ټول مسلمانان کابل وګورئ
نن پکې اور ولې بل دی ولې پکې اور بل د کابل مین خار چې و دیدار سنه بے نیاز درس نن کا کابل کی روس غند عظیم طاقت را ټینګ دی دا د افغانستان د قبایلی مسلمانانو برکت دی دا په غرونو کې دا لوی لوی ګیرو والا او لوی لوی پټکو والا د دوی برکت ته چې دوی روس غند عظیم طاقت سلور 15 کالو شو چرې ایثار کړي تاسو خیال را کینی خاریو نه اسلام وته پیښور او پاکستان دیم دا حال دی پیښور کې وګورئ مازیګر صدر روډ باندې صدر روډ پیژنئ صدر روډ باندې مازیګر چلار شي صدر روډ باندې د خزو او د جینکو تماشې وکړي لاهور وګورئ پنډه اسلام آباد وګورئ اسلام آباد کراچۍ وګورئ دغه سیده الله په عظیم قهر په لپیټ کې با تاسو وګورئ چې مونږ هم راشو که تاسو دا وایئ چې زه پلانې خراب دی زه خو خیم زما خزه خدا زما بچی خدي نه بنی اسرائیل باندې چې عذاب راغی ځوانان پکې بیزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو ما ته تعجب چې یا الله دې بوډاګانو څه ګناه کړی دا چې دا د خنزیر په شکل شو مفسرین وایي چې د سپینګیرو عذاب د ځوانانو نه سخت زکه شو چې دې سپینګیرو په خپل خو نیکان لیکن بل سره به د بدای نه نه منې کول خپل منځونه کوا بل سره د ګنا نه ممنې کوا نو چې عذاب راشي قبل بيزو شي نو زو تب خنزیران کی تاسو دا خیال مکوئ چې زه دې کوم زمونځونه کوم دنیا ټول ته یې دې د پاره چې تبم لا تړل سپي کوتک به پلاس کی او دا خلق به ګډي او چیلای وي چا پسې به منډه وهي څوک به په لخته وای څوک به ایثاره څوک کپری وته پوګه کې به خپل منزل مقصود ته رسي زما عزیزان عرض می دا چې دا زما د کور خبره نه ده دا قران ویل کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر الله وی تاسو پیدا دي د پاره چې نور خلق به د بدو کارونو نه منې کوي او د نیکای به خلق ته امر کوي پاکستان کې وګوره د شپې په 1 بجا کابلای سره ودرېګا او تماشاو کا د سړونه خزي ډېرې روزي د سینمان دا سینماګانې دي د چا دا سینماګانې داغه چا دي چې د بوټو په وخت کې به چغې والے کړونو مونږ به نظام اسلام غواړو حکومت ته درخواستونه ورکړي جی ټیکټونه ارزان دي مونږ ته د بلیک په کلی چګي ده 2 روپو ټیکټ جی 15 روپے په بلیک دا د سټ مارې ځامن اخلي په 15 روپے په بلیکونو یې که جمعات لتیانا غواړي په کور د امیر صاحب بمرا غورځي تاسو پوه شئ د دې قوم حشر بچي د دې قوم انجام بچي نو عرض میں دا عزیزانو چې بره طرف نه دا توقع مکوا
چې د ملک قانون با دوی رښتیا اسلام نه امید مې نشته ما ته یقین نشته چې مونږ به د پاکستان قانون ګینه دا وګورو چې واقعي قرآن دی او واقعي حدیث د جناب محمد رسول الله. عزیزانو تاسو ته ورس کو زه لاس کې مې وبني ولي او ام یا الله وبرکا یا الله وبرکا یا الله وبرکا. تاسو ټول به وایي چې خدای دې بنیاد وباسه لاس کې دې کټورې نیولې دی او یا الله وبرکا یا الله وبرکا خو خلې ته کوس کا چې وب په ملونو کې نخکاری او زه وایم چې یا الله وبرکا نو زه حق به جانب مزکه وبنيشت او چې لاس کې ما کټورې نیولې په قادرم سکلم شم خلیته او چتولم شم او بیا وایم چې یا الله وبرکا دې کې زه حق به جانب نه. عزیزانو کده پاکستان عوام وای چې یا الله د ملک قانون قرآن کا حدیث کا شریعت محمدی کا نو حق بجانب. لیکن کده پاکستان برسر اقتدار طبقہ وای چې یا اللہ ملک میں قانون اسلام کا کر دیں نو تا حق بجانب نہ دے ځکه چې ستا په وس کې دي په یو سکند کې د ټول ملک قانون چې ده کده ملکن ډیویژن قانون اسلامی کې دی شي نو د صوبه سرحدم کې دی شي د پنجابم کې دی شي د سندم کې دی شي د بلوچستانم. ولی سندیان مسلمانان نه دي پنجابیان مسلمانان نه دي بلوچیان مسلمانان نه دي دا ټول مونږ نه خو مسلمانان. نو زما عزیزانو ټوکې مکه وای خدای ته وګوره ټوکې مکه وای هغه سیلاب چې نن کم په نور ملکونو راغلی دی خدا نه خواسته چې سیلاب په مونږ را نشي دا د خدای عظیم قهر چې زمونږ په سر د روس ولاړ 4.5 ځل ستا د سرحداتو خلاف ورزی وشوه 4.5 ځل نو که 451 بار دا سه راوړې د په دې سرحد بیا به څه چل بیا به څه خو تاسو ته وای چې وای کریا کې لای بات سن کے تے ہوشیار نوی کریا کې لای بات سن کے تے ہوشیار روی اندھیریاں سن رات نیندر سی بیدار روی منگنا وی شفاعتاں بلکہ تے تیار روی تے مسلوی کتاب دا تورو شرع دی بندے وچ عزیزانو کم سڑے چے دا خوڑ پا منس کی ادوی ایس پتہ نہ لگی چے خوڑ بکل رازی کراغے نو وڑے بے غرق بئی کم سڑے چے دا خوڑ پا کنارہ باندی موی او وی خموی اگا چرم خوڑ نشیوڑے نو منگ دا خوڑ پا منس کم یو او دم یو کو بچ خدا تاستا ہے داغی مشیران او ایڈوائزرانو مغا خلق دے چی دا چا دلاسا بٹو غرق شوے ہو دا چا دلاسا یحییٰ خان غرق شوے دا چا دلاسا ایوب خان غرق شوے دے او مغا چندال چوکڑی تینا گیر چا پیر دی او خدای دے دتم خیر تاسو پوئی شوئی پا خبر باندے عرض میں داو تاسو توے چه سو پوری زمونگا دو حکومت تعلق دے اسلامی نظام دا پارا چه زمونگ بدن کیما کیما شنو ہرا کیما بم چگی ہوئی چه دا مل قانون قرآن پکار
چې مسلمانی او چې نه بلا تور ورکوای ارکه سو پورې چې د بهر ملک او د پاکستان د ځمکې تعلق پیدا شي یا اندراد عام مونږ له تخنیک اگر چې دوی ورته ډېره مای وي خو ډېره لویه پلیته ده آند وکړي دی ورته مای ډېره وي نیایم ورته وویله ترورم هر چېرته کې کمال دی عام تخنیک دی خوا د عام تخنیکي لګیا نو مړه کېږو خو به خامخا خو چې مړه کېږو به نو ایمان به داسې ساتې چې د ملک د ځمکې او د خارجه جارحیت سوال پیدا شي نو په خپله ځمکه به سر قرباني کولو ته تیار ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي حب الوطن من الایمان حب الوطن من الایمان د وطن مینه چې ده د ایمان مینه ده چا سره چې د وطن مینه نه هغه سره به د ایمان مینه اگر چې دوی سره نور حربی نشته اس ما تقریر چې وکم نو ملک میں انتشار پہلانے کے دفعے میں گرفتار کر دیا گیا اور اشتعال انگیز تقریر کرنے پولیس پکے 16 MP کی کیس رجسٹر کی تو اشتعال انگیز منگئی اشتعال انگیز ہوتا سو یہ یونیورسٹی کی جوسی اشتعال انگیز ہوتے ہی 1800 دی تنخواہ دا 18,000 دی پا خزا خرچ تے دا امبر سرائی میخا دی چه ساتلی دا 18,000 پا غی خرچ دے دا نوری ورطا کم زینے پیدا کے اشتعال انگیز خودتا سو یہی او گن کپانو او دا ملک غدارانو دا ملک دشمنان زی اشتعال انگیزی مچے ترنن روزی پوری وظیفی ہو سڑے روٹای خورمو پی باندی وقت روم زی اشتعال انگیزی اشتعال انگیز خودتا سو یہی پیو پتلونگی کے راشی چی بیا نوکرائی نا زی درے ورزی سامانو نا پٹرکونو کی چلی مونگا اشتعال انگیز پشپیتا کالا پیخور کم دی یو کور نا دویم کور نا دے پیدا کرے مونگا کورم ٹیکس والا اور پسیزی اور ایزی ہر کالے بتا جی ہر کالے بتا سو درخواست کوئی معافی دے پر خدا استاسو تباہ و برباد چا سر چی ٹیکسونا دی اغی سر ہم کنیکشن چنگولی یو کور پا دیتے مرگڑے کی کوڈالی دی پاغی تا 100 روپے ٹیکسونا لگو نو مونگ نا دا ٹیکس دے دے می خود پارگ 14 ارب روپے سالانہ دا خزو خرچ دے دا خز 11 ارب روپے سالانہ دا سگریٹو خرچ خدای چه سمرا کروڑ روپے سالانہ دا بیہودہ ڈزو خرچ دا کارتوسونه چلی ملک خوب دو تباش غریب نا ٹیکس پچونگی باندے صاحبہ کا چرگوٹے تیرین در تے گن کپان کینولی دا چونگی گن کپان دا ٹیکی چا سر دی او گو رئی عرب پتیانو سر دا چونگی ٹیکا عرب پتیانو چرگوٹے تیرائی بوڑای را روان کرے چه گوڑاو چای می نشتا دا چرگوٹے خرسوم چه گوڑاو چای پیوالم آغیلم دا گن کپانو بدماشانی پا دی سرکونو درولی دی او دا غیلم ٹیکس وائی سما غندگردی شورو دا سیر بدماشی دا غندگان دی بدکوتا کے ورطا نہیں ویجی غاک سوک کولش که زه غږ نشم کولی زه چې د چا بنده یم ما خو غږ کولی شي که نشي کولی یو جرنیل یو غریب یې رانیولی ما ورته ویل پرېږده وی جي ده ډېر ورانی کړی مال ګوره څوک چې نن تړل او یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړل او یا وهل کا پیخ بپا غوشی چی بتڑلم با وحلکا کنن زلاس نیولی تا تا پیشم او تڑیمم او وحیمم
یو ورځ به داسې راشي چې ته به هم چاته پیشي او هغه ذات به تړلم کولی شي او وهل به هم کولی شي. الله څوک دی دغه طاقت په مخ کې چې بیا سر اوچت کی چې زم څه ویلی شي. سلیمان علیه السلام مارغان راوغوښته راشئ کار مې دی. ټول مارغان راغه دا هدهد ورته وایي ملا چرګک په سر یې داسې سړی دا د ویښتو دا ډېر سات پس را د ویښتو نه یې ونیو داسې ویې ډیچ کولې چېرته ورک وې. مارغه ورته ویل سلیمان دا هغه ورځې نه ویرېږه چې ستا غوندې زرګونه بادشاهان به ورته پیش وي. دا هغه ورځې نه ویرېږه چې ستا غوندې زرګونه بادشاهان او لکونه به ورته پیش وي. زما خو دې وران کو داسې دا ویښته دې ما نه راښ که. سلیمان علیه السلام پرېښو او بېهوشه ډېر سات پس مارغه یې راونیو سینې سره یې ولګو ورته هدهده ما معاف کا او هدهده ما معاف کا که د قیامت په ورځ ستا د دې ویښتو په سر کې سلیمان ونیوی شو نو څوک به اخلاصوي؟ څوک به اخلاصوي؟ هدهد ورته ویل سلیمانه تا یکدم زه راونیوم لږ خپلې صفایي کولو ته خو به دې پرېښی وی یکدم مرغۍ غوندې راونیو خبرې ته خو ما پرېږده لکه اوس مونږ ملک خبرې ته پرېښول نشته غلط پولیس ته آرډر چې وشي اوس هغې کې عقل چرته تو اوس وایه چې دا سپایان چې د بارډر د ملیشې دا سپایان چې دي دا په بل قهر اخته دي. تنخوا چې والی لاړ شي دوه دروازو نه باره پالګر ناست دي نو پالګر لا 15 پاوه ورکړي نو پالو ګورو چې اوهو لږ ورځو کې به تا ولدار شي نور 15 پاوه ورکړي اوهو څه ورځې پاتې دي ورپسې به تاڼېدار هم شي مړه ها ډي ای جي ته ځو چې کور ته راځي تنخوا ته پالګر اغستې دی تش توقع ښځه ورته تنخوا دې څه کړه وایه پالګر له مې ورکړه لږو ورځو کې زه ډي ای جي کېږم او ښځې زه به جرنیل یم او ته به بیا د صیب ښځه دا قمقل که ورته وي چې وینیسه دې ته نه ګوري چې هلکه دا ملا دی معزز دی شریف دی لږ په شرف نه داسې ټېله به درکړي چې هلته به دې لړه کړي. ما وې ښه ده نو تماشه به تاسو هم کوئ انشاءالله ښه ورځ به نه ګورئ ښه ورځ کم سړي کې چې د انسانیت ماده نه وه د شرافت ماده نه وه کم سړي کې چې اخلاق نه و هغه ټول عمر تیر شي په ښه ورځ پسې ړوند شي ښه ورځ ورته نه نصیبي ښه ورځ خو اخلاقو پسې ګرځي ښه ورځ ښه شرافت پسې ګرځي ښه ورځ ښه انسانیت پسې ګرځي. تاسو پوه شئ نو عرض مې دا و چې یو ورځ به زه ستا جواب نشم کولی زه تا ته څه نشم ویلی زما شاته چې کوم طاقت دی هغه ویلی شي داسې به دې راونیسي چې نیست و نابود. په دې پاکستان کې یو افسر را سره لاندې وته مالی وي ما ته وي وی زما لاس که درته ولګېدو ټول عمر به روټۍ خوند در نه کړي. ما ورته ویل ستا لاس ویلی مال زما دا خوله تیاره شکن توپه ده که په دې ولګېدې په هوا کې به دې مارغان غوښې وي زه به تا سره وګورم مال په ارام کښېنه ما سره د لیدو په ارمان ډېرو سره وکتې پاکستان 29 کاله وشي ومې لیده راله اسمان ته وخته سردلان دې راوغورځېده نیست و نابود زیر و زبر شو نام و نشانم پاتې نشه د بجلیګر مولا سټارونه مغسې په اوږه لګېدلي دي خاورو له به یم ځان سره دا لوی لوی نوابان لوی لوی غټایک دا لوی لوی سنډاګان
دی به مونږ تیکه تیکه کوو هغوی مې تیکه تیکه ولید او زه نیغ ګرځم تاسو پوه شئ نو عرض مې دا و چې زما کې هیڅ کمال نشته نه میاں نه سید نه پیرم الله مې د موجوده پیرانو نه پامان کې دا د جیبونو ګڼ کپان دا ځان ته خلق په سجدو اچونکي په تورې بلا ووالی په مزدورۍ دي چې کومې پیسې ګټلې دي کمبخته ښځې او بچي چې د چا رزق په تا فرض دی هغې له یې نه وړې او دې روټي خلاص لا دې ته خدای په قهر واوره څه بلا وایه دلته یو دی قسم په خدای دی 19 लाख रुपए داغه په فکس ډیپازټ کې پرتی دي د سود په کاته خلک ورته سجدیم لګي لاسونه هم سپي 19 लाख रुपए دغه ګڼ کپتوب نه دی الله ما اوسه نه میاګان پکې لاچاره اوسدي بھئی خدای ته وګورئ دلته یو وی چې زه د ګردی غوث نوسم ما ورته چې ګوره ګردی غوث یو ښه سړی او نیک سړی تیر شوی او زه د آدم علیه السلام نوسم نو آدم علیه السلام پیغمبر او زه د هغه نوسم نو ما تا نه زما رتبه اوچته ده ته داسې ښه سړي نوسې او زه د پیغمبر کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں نیست نسب سے شئی قرآن کو وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ د اسرافیل شپیلای چې وغږیږي الله وی فلا انصاب بینهم نسبونه بنه پکاري او نه بد نسب متعلق سوال کیږي چې ته د چا زوی وې ار سړی له خپل خپل پندو کې پسروي ار سړی له کل انسان الزمناه طائره في عنقه وكل انسان ار انسان لبا خپل خپل کاټ په غاړه کې زوړندوي پلانې زوی د پلاني نه دا خبرې کوي نو زه اسنه د غرونو یو پریده زنګلی غریب خوار بیلما صرف دادا چې سمې ویلي دا می ایمان دی چې خدمت وکړي زما د ملک په تاریخ کې مولا نه دی پیدا شوی زه پکې مولا شوی خدای ته مې ویلي چې یا الله سدي چې را باندې زده کړي د وینا توفیق راکړه نو د وینا توفیق بیا داسې را کړی دی چې شاید چې په صوبه سرحد کې بیا بل چاله نه ورکړي تاسو پوه شئ زما عزیزانو عرض مې داو چې ما تا او تاسو ته دی الله په د عمل کولو توفیق صحیح مسلمانان کې د پکار دي دین نټو کې نه دي جوړول پکار باقی چې وخت راغې د ملت اسلامیه په ناموس د جنگ وخت راغې الله دې مال او تاسو له توفیق راکړي چې غشي زمونږ په سینو کې ولې نو په اسلام راوستو کې ناکام شوي چې اوس الیکشن وکړي راوسته به دې آیا د دې ملک مسلمانان د قرآن او د حدیث فیصله نه غواړي کته ډېر خلق داسې دي نو ډېر خلق داسې هم شته کنه چې د مارشل الله قوانینو خلاف ورزي کړي دا تاسو په جیلونو کې اچولي دي د مارشل الله خلاف کړي تاسو په کوړو والی دي نو چا چې د قرآن خلاف په کوړو یې وواکل او په جیل کې واچو اسی یو اصولی خبره ده کده انسانی قانون خلاف چا کړی دی جیل ته تللی
د انساني قانون خلاف ورزي چا کړې په کوړو والے شوی دی نو چې په ملک قانون د قرآن شي او د هغې خلاف ورزي چا وکړه نو کوړې نه تالی بیا مرګ هم روا دی تاسو پوه شوئ خو عزیزانو خبره دا ده چې هغه خلق په پاکستان کې به څنګه دا رائے ورکي چې د ملک قانون د قرآن شي د چا ښځې چې شپه ورځ بربنډې ګرځي د چا لوڼه چې شپه ورځ بربنډې ګرځي ای خو که اسلام راځي دیوال به ورته وي او ټیلې به ورکوي ځکه چې هلته ښځو نه مجبور او دوه خبرې یا خو به د زلزلو آفت په دې ملک راځي او دا به غرقي د دې ملک آثار ما ته داسې ښکاري ځکه چې د خدای نه بغاوت حد د هر دمتوب انتها وشوه تاسو د شپې وګورئ دا د سوټمارې زامن چې د دې میوزیک سنټرو باندې د دوی لمبر نه او د جمعې په شپه بیا دوی بربند فلمونه او ټوله شپه وي سیار ته ناست نو قوم د قوم چې ټوله شپه ډمتوب ته ناست دي د خدای قهر چې راشي قوم د قوم به ټول تباه کړي څوک وي سیارونو ته ناست امریکا چې خفه کېږي په هیروین باندې نو څه زورم ورپسې لګولی دی رانیسئ یې چې هله دا خراب شی او جناب محمد رسول الله چې په میوزیک سنټرو خفه کېږي په هغې م یو ورځ هم چاپه وانه چوله او راهم نه نیوه خدای چې په کوم دمتوب او کنجرتوب خفه کېږي هم اډو راونه نیوه چې ستاسو په اختیار کې دي او امریکا چې په څه شي خفه کېږي هغې دپاره هم څه دوړ دوب شروع کړی دغه هم خدای ګوري د دې تپوس به هم کېږي چې زما نوم چې څه شي تاسو وګورئ په دې ریډیوګانو او ټلویزیونونو کې دبلې به غږېږي او د خدای او د رسول نوم به ورسره اخیستی شي دوپړو او باجو سره خدای دې دا خلق په ښه ورځ پسې ړانده کړي چې ډمه نشي راوستی قوالیان به راولي وایي به دا سوچه څیزونه وي په دې ښار کې ورته وایي چې سوچیاں چیزاں کہندے سوچیاں چیزاں کہندے دا د مشرک بچی دا مشرکان وی سچیاں چیزاں کہندے یعنی دا خدای نامے دبلو باجو سرائی حضرت عمر یو ډولکی आवाज واورید د سرود غوګونو کې ګوتې ورکړې چې دا आवाज چرته اورېدی شي التم لعنت وری نن ار کور لعنت ته کنه ار دکان لعنت ته کنه دے ہر بازار لعنت اوسیږي په لعنت کې سودا اخلي په لعنت کې روان په لعنت کې کچایس کې په لعنت کې کروټای خوري په لعنت کې نن د پاکستانیانو ټول ژوند په لعنت ټول معاش زندگی دی لعنت دی او پلیته دی ښځه ده نو چې ښځې ته ګورې نو ګورم لعنت او چې د دغه نه څوک پیدا شي عام لعنتي حرامي بیا ګرځې په مسلم پبلک سکول مسلم کانوینٹ سکول پلانے سکول لکه هغه ورځ مې خپلو عزیزانو ته وایم لکه تاسو خو
دغه وایي چې دا سبق د مدرسې وي او د پاره د پیسې وي په جنت کې به ځای نه په دوزخ کې بغوتې وي نو مالوس خم جنکو لم په غرونو کې سکولونه جوړ کړه ولکانو لمم پتلونګي ورغوستي دي او د کلی نه بډبېرې تراولې انګريزای ویلو د پاره اے شرمېدلو تاسو په کوم خپلوي چې شبک د مدرسې وي او د پاره د پیسې وي اے شرمېدل جنکو لمو وردیانه ورغستی پاکستان د جنکو کرکټ ټیم جوړ کړي اکی ټیم ابل اورځي په اخبار کې فوټوانو نو جنکو نه الکان جوړ کړي اغا کیانه کيو ملک تشهیر کیږي چې د جنکو کپ دې کې څه دې هغه سيزونه وګړي تاسو خیال راغلی نو عزیزانو خبره مې داوه چې دا زمونږ خبرې خودي زړې او په دغه زړو خبرو مونږ به دا وایو چې آخرت خکو آخرت ماخرت نشته آرام کې په دغه د کارغانو په ټونګو خدای راستي کنه ز جنت تلار شم او نه تاسو تللی شي جنتونه نشته دا خیال دې جراغه زه به جمعې مونږ دی وکړ او مصالحه دی پوګه چولې دا لوی مسواک دی په جیب کې ټومبلې ده او سچل راغې جنتونه بالای چې خزه کنټرول کوي جنتونه بالای چې لونه کنټرول کوي زامن کنټرول کوي زمونږ د زامنو بیړې تبا دي زمونږ د لونو بیړې تبا دي زه دې وایم کنه چې زه مولای ما زدا ګناه نه کوم معاشره به مې ټوله داسي چې زه به نشم بچ بیمار به تپوس له بدر شم ټي وي بدر ته لګېدلی و به ګورم ټیپ ریکارډ بدر ته لګېدلی دبلې به پکې غږېږي درځم مړی له بدر زما صاحب خبيث مړی جنازه به لازمن کوم زه به نشم بچ کې پلیت ډنډ چې یو طرف ته خو سړی به ځان بچ کی کړ او چې ټول ملک پلیت ډنډ شي نو څنګه به ځان بچ کې اوس خو ملک پلیت ډنډ دی معززانو علاج بل نشتا علاج قرآنی نظام دے او مضبوط قانون دے علاج بل نشتا دا قتل علاج برسریام رو باساو چارماری کا دا زنا علاج برسریام رو باسا او سنگسار کا دغلا علاج برسریام رو باساو لاس تپرے کا تو گورا چه دا عمل تکی گی کنی دمی پسی دا دبلیغ نو ما تی آسی مزیلت مالکت تسکار کے ویجیز فنکار نو زه اوس په دې دوکه کولم چې دا فنکار ګینه سر ډېر لوی شي مالخواه فنکار راوجیزه فنکار نو سا چې زما په مخ کې دي داسې کوب کړي شي چې ګینه د مولانا صاحب زلا پورا نه پیژندل چې دا جم دا فنکاران دي والکا دمتوب سخکر نه دی چې د چا په سر کې وشي او نه لکای دا چې ورپسې وشي دم هغه ته وایي چې څوک د ډمانو کار تاسو وایي په ایمان چې دمه پسې دبلیغه گئی یا دمه سره باجغه گئی یا دوپړېغه گئی داغه شکل او زمونږ د سفید پوش شکلونو کې څه فرق شته دا معززین چې دي دا معززین دا د جنډه بازار اجراګان دوی شکل او داغي شکل تاو د دوی لباس او داغوی لباس تاو په خواب د شریف سړی داسې جامه وا چې پلاره به تیرېدو خلقو باندې بهیبت راغی چې معزز سړی تیریږي اوس د شریف او د کنجر د شریف او د رزیل هیڅ تمیز نه دی پاتې کشتا تاسو وګورئ د ټي وي او د سینما ډمې او د شریفانو زمونږ ښځې
دا چې په لار رواني دا پته لګي چې دې کې شریفه کومه ده او رزیله کومه ده دا پته لګي نو عزیزانو عرض میں داو چې پلیت ډن یو طرف ته خو سړی به ځان بچ کی او چې ټول نظام پلیتی ځان به کوم ځای بچ کی معاشره ټوله پلیته زما خبره مې دې پورې کوله چې یو دعا ما په شپږ میاشتې کې زده کړې تا په شپږ منټه نه دي لګولي نو تبا نالله الصمد الرحمن الرحیم باندې څه پوه شي وای جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې داوادار دومره دې نه دي جوړلي ما پسې چې دې مخ کې دې ولی جوړې شي د وخو بیا زما د مینې دعوت څنګه کوي د مینې دعوت هغه څوک کوي چې د چا په مخ کې او خلاري جوړي زما عزیزانو دا زمونږ د منځونو نظام که زمونږ د روجو نظام وګورو که زمونږ د حج او د زکات نظام وګورو که زمونږ د جهاد نظام وګورو جهاد لوی تفصیل فی الحال وګورئ روس ولی په کابل قبضه کړی دا زمونږ د لاس زمونږ د غلطو پالیسو د لاس د حکمرانانو د غلط رویې د لاس اوس په جنگ ور سره څوک دي په جنگ ور سره هغه څوک دي چې کوم په غرونو کې او په کلو کې د کابل به اوسېده او هغه زوړ ایمان د 1400 کالو پکې که خیال وکړي د بازار پولاو خواره او برنج خواره لا په جنگ شوي نه دي هغه زاړه لوی ګیرې غټ بریتونه ملې په پړو تړلې او نن د روس غوندې عظیم طاقت یې ایثار کړی دی عزیزانو دا د هغه زوړ ایمان برکت روس نن په دنیا کې یو لوی طاقت دی چې امریکا هم تیری هغه دی خوارو زارو لرګي توپ سره جنگولو والاو روس غوندې عظیم طاقت را ایثار کړی هغه شپه ته بی بی سی تبصره کوله د روس دومره ټینکونه خراب کو 200 روسیان مردار کړو دا اریان چې دا بیانی هغه چل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم شګر واغسته او داسې د کافرو طرف ته وښ الله ورته وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ولایت د شګو یو ضرب غشه جوړیږي او د دوی سینې به پیسوي کی تاسو خیال راځي عزیزانو عرض میں داو چې جهاد په مسلمان کې هغه پوره ده چې د جهاد ماده د مسلمان په زندګۍ کې نو بیام کامل مسلمان نه دی بیام نه مسلمان به څه وایي چې د شپې ود کی وای بیا الله په دې کټ پوزي ما ته مرګ منصیب کاوه خدای ما چې مړکه نو په جنگ کې مې د کافرو سره شهید کا کپدیش په دې په خپل مرګ مړ شوم الله به په قیامت کې د شهیدانو په ټولي کې ودرې نن مسلمان د مادینه د جهاد سپیرټ د حکومتونو د غلطي پالیسی په وجه وي
ایس مسلمان ملک هغه خپل رعیت کې د جهاد ماده نه پیدا کوي، د جهاد ټریننګ ولا نه ورکوي. تاسو پوه شئ نن مسلمان خوار ولی، تباه ولی، غرق ولی؟ عرب ملکونه وګوره، انتها ده بالکل داغي ده د بې ځایه خرچونو کول. ستا پاکستان تراشي ټپوسان په 3 لکه روپۍ، ټپوس ته که څه دی دا مارغان بازان باز په 3 لکه دا داسې چل دی لکه خرې له څوک پیر دعا وکړي چې یا الله دا ناوې دا خره ناوې او بنارسی پې واچي او لاندې تې خرئ. اوس باز یو مردار جانور دی په باز څه یعنی یو سړي ما ته قسم وخوړو چې یو باز ما 3 ځله خرڅ کړی، تللی دی په 3 لکه روپۍ، هلته نه بیا را تښتېدلی دی، بیا دې مالک ته راغلی، بیا په 3 لکه خرڅ کړی، بیا راغلی، بیا په 3 لکه خرڅ کړی. یعنی 3 لکه روپۍ په یو مارغه، په 3 لکه روپۍ د 3 روسیانو سینه سوری کېږي که نه کېږي؟ 3 لکه. زه ابوظبي ته تللی وم، نو ما نه د هغې هغه انټلیجنس والا تپوس وکړو چې ته په څه میشن راغلی، ځکه چې د مسلمان ملک انټلیجنس صرف ملا پسې ګرځي. چا چې د ملک بیړه تباه کړه هغه پسې نه ګرځي. د ملک بیړې خو هغو خلقو تباه کړي چې پرون یې د روټۍ درک نه لګېدو او نن په 45 لاک روپۍ بنګلو کې د یونیورسټۍ اوسي. د ملک بیړې هغه ته ملا څه کړي دي؟ خدای دې په تڼاکو څټ کړی که ملا څه کړي دي؟ ملا خو دا ملک په اسلام آباد غواړي. نو چې څوک ملک د اسلام آباد غواړي، د ښځو حیا او پرده غواړي، په هغې دې کیس رجسټر کړي. کیس نه چې د 500 په ګوړګوړو مې وخېجئ که نه، والله که زه دوی پرې چې زه دوی پرې نه دی. په دغه ښځو پسې به هم لګیا یم، په دې زامنو پسې به هم لګیا یم، په دا لوڼو پسې به هم لګیا یم چې څو پورې دا ښځې په کورونو کې کېنولي. او ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح برسر دار کہیں گے. خو یو سړی م یو ورځې به مړ کېږم، او مړ دې م داسې شم چې حق مې په خوله کې یو مرګ راله راشي. دا مې خدای ته ویلي دي چې حق وایم او ساره نه وځي. ما دپاره مرګ مقدر دی، زه به یو ورځې مړ کېږم. خو ستاسو دعا برکت دی چې څه مې په دېړه راغلي دي، والله که مې پرېښي دي، ورډزوالي مې دي، هر څه چې کېږي بیا به کېږي. زما عزیزانو سوچ وکئ، دا خبرې ګورئ د ټوکو نه دي. زما دې په خدای قسمي چې تا د خدای نظام په خپل ځان، په خپل کور، په خپلو بچو حاوي نه کړ، داسې به لاس مروړې او د تختې لار به دې نه. لنډ رئیسار چې په قبر کې شي تختېدی شي، کم خبر ده؟ پرون راته چا وی چې دا لارې کنو ډېرې سختې دي. مال بچیا هغه سختي نه مه یریږه چې تېرېدونکي وي، هغه سختي نه یریږه چې نه تېرېدونکي. د خدای رانیول داسې سختي به وي چا به نه تېرېږي، نه به نه به مرې او نه به ژوندی پاتې کېدی شي. دنیا سختۍ خو به تېرې شي، وایه د آخرت ته سخت. نو عرض مې دا و عزیزان چې قرآن کریم اولنی آیاتونه اقرأ باسم ربک الذی خلق چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازلېدل شروع. تاسو ټولو ته پرورولۍ اپیل کوم، پرورولۍ
بحیثیت ستاسو د یو کشر جماعتونو کې امامان شتا، طالبان شتا، علما شتا، ماسخوتنی که سحر مانځنه رستوي وخت ولا برابر کی او دا منځونه صحیح کوي. که زه در کې اوس یو را پاسوم او در باندې تیر کما څومره د شرم خبره چې نه درځي، را پاسوم در کې یو څومره بده خبره. او چې خدای درته وایي چې اتا مالا کوم درخواست کړی ته خو یې لږ په خپله پړاو کا، تا ما ته درخواست کړی چې اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پارموس کې ته خدای ته درخواست او الله وی دا خپل درخواست ته پړاو که چې تا مالا په کې څه لیکلي دا څه شي. نو عزیزانو دا منځونو الفاظ صحیح الفاظ بیا معنا د کول شروع کوي. یو سبحان معنا درته زوس کولای شم، ټول نور خبرې ډېری هغه مشکله ده. سبحانك اللهم، دا سبحانك اللهم په اصل کې سبحانك یا الله، دا اوس عربي قانون دی. سبحانك ورپسې یا الله. قانون د عربیت دا دی چې یا الله نه یې لرې شوه او د یې په بدل کې میم راوړی شو په آخر کې، خو هغه میم چې کوم مشدد دی یعنی شد والا میم، یو زور دی، یو زیر دی، یو پیخ دی، یو غړوندی دی، یو شد دی. شد هغه درې خونګو والا مشدد دی ته. نو یې لرې شو او د یې په بدل کې میم راوړی شو، خو میم مشدد. نو سبحانك یا الله نه څه شی جوړ شو؟ سبحانك اللهم. دا ولی فائدہ ہے تو فائدہ دا سبحانك یا اللہ، پاکی دا تعالی را اے خدا ہے، پاکی دا تعالی را اے خدا. عزیزان یو بلٹی بن جب عادت کی چوزگاری پلار روانه و سبحان الله سبحان الله سبحان الله. دا خپل وظیفه جوړه کړي. ډېرو عذابونو نه به بچ، ډېرو مصیبتونو نه به بچ، ډېرو غدا خوله کې چې زمونږ سپی ناست دی او ټوله ورځ غاب سپی پکې ناست دی. خلکو دې خولو ته ګوره سپي پکې ناست غپه 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 چې په لاره رواني صاحب لتې موي تیزونه مچي صاحبه. یعنې په دې سړک زه ګورم که نه دې خلکو ته چې خدای دې خوار سمسا کن لکه دا خره چې په مستی راشي که نه لتې موي تیزونه دا شرمېدلي قوم. لس پښتانه چې په لار رواني لږې تماشا وکړه، لتې به م وي، تیزونه به م وچي، ټوپونه به م وي، ګنډېرو ګوتی به اغوستي لکه د خره غوندې شخوند به م وي، څوک به کینو خوري. یو طرف ته کېنه ودرېږه، سپینګیري پکې وګوره صاحب، اودس به یې مات کړی او پرتوګ مغاغ به یې په لاس کې او په لار به روانې اودس به م وچي. دا بوډاګان څه چل دی کاکا؟ مونځ کومه جامې مې پړې دي، خو بس دې نه پس پتا کې څه عقل راځي. او توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یما، توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ. لا وخت تیر شو ګیره سپینه شوه نه راکې عقل راغی او نه بالغ. دې قوم کې عقل به کله شعور به کله. نو عزیزانو سبحانك یا الله دا معنا پاکی دا تعالی را اے خدای.
دومره معنا اوس دا یې لرې شو او د یې په بدل کې میم راوړی شو میم بیا مشدد میم راوړی اوس یې څه معنا شو سبحانك اللهم پاکی د تعالی را اے د ټولو صفاتونو مالک خدایا یہ لرے کے دو سر میم راتلو سر څومره فرق پرې شو کنه سبحانك یا الله پاکی د تعالی را خدایا اوس پاکی د تعالی را اے د ټولو صفاتونو مالک خدایا تب د خدای په یو یو صفت پسې چرته ګرځې دي یو میم کې دا برکت ته چې دا الله ټول صفاتونه راجمع کو استاد خپل لراو ایو بزرګ ورپسې ویل دي چې میم د سترګې دی قربان شم د میم یو سترګې او یو خپای داس نو لاندې خپد او پاسستان میم د خپې نه دی لوګه شما مال د آسان کړ د جانان سخت منزلونه او می مستاخ په نه قربان زبد یار په صفاتونو پسې چرته ګرځې ده ستاد خپې برکت ته چرته را پیدا کړ بیا سترګه د میم میم د سترګې دی قربان شما ما در کی ولید د جانان ټول صفاتونه اے میم تا د سترګې قربان شم چې تراله د یار ټول صفاتونه می پتا کی والله د مين پسترګه کې د یار ټول صفاتونه ښکار یو دیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله چې وفات کېدنو هغه له یو شیشه ورکړه په ته ډېره پریشان ہے او چې کله ډېره خپه کېدنو دی شیشه ته ګوره ما به پکې ګوري هر څه ښکاری او کته اهلیت ځان کې پیدا کړ هر څه ښکاری قسم په خدای دې په دې زمکه بجوانده ګرځي او ورڅ بګو زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې ما په وی خدای لیدل په خواب نه دی زلیخی خو یوسف خوب کې لیدل او په عاشق شو دا بزرګوي والله ما خپل محبوب جناب محمد رسول الله په وی خلی دل ارڅخکاری او کتا سترګې پیدا ارڅخکاری د څه شی نشته په دې کائنات کې چخکاری کانګرس خردبین جوړولې شي او پکې هوا او ذرات او جراثیم کته شي نو ستا سترګې خدای خردبین کولې نشي چې پزمکه ناست او لوح محفوظ ګوري نشي کولای ناس به پزمکه او ګوري به لوح محفوظ د انګريز جوړ کړي خردبینونه دي کنه چې د زنه پستوري ښکاری او فلسفه دي کنه چې د زنه 3 کروڑ 30 لاکھ میل نور چته د زمکه 3 کروڑا اور 10 لکه میلا نور چته تا خو تاسو غوند انسانان دي چې دا حسابونه لګولي ستا دا سترګې خردبین کې دي شي ورڅ به ورته ښکاري که ټلیفون دې ځنه 14,000 میله امریکا لري دا د انګريز جوړ کړي ټلیفون باندې خدا سے در سره خبرې کوي لکه چې مخامخ ناس نو حضرت عمر کاتیا میله لري ساریت आवाज کو چې یا ساریت الجبل دا څه تعجب خبره کوي خبره ده نو عرض میں داو چې کی عرض او کتا ځان کې اهلیت پیدا نو دعا پیله می دی یو منز الفاظ صحیح کوي او دویم بیا د منز په ترجمه ځان پوي کوي چې ته خدای ته ولاړې چې دومره خو پويږي چې زه خدای ته څه تانه تلاړې تانهدار وغوښته څنګه راغله کاکا څه شکایت ورته وړي یا څه فریاد دی او ورته څه الکه دا سړی ګونګې دی ګونګې کاکا وای نه جی ٹھیک ہے نو څه سپای ته لړای درب الله دې بیا ساته تاسو ها
اوس ته خدای ته ولاړې اهدنا الصراط المستقیم خدای درته وایي څه وایي التحیات لله والصلوات څه وایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنات څه وایي قل هو الله احد څه وایي سبحان ربی الاعلی څه وایي سبحان ربی العظیم څه وایي خدای به څه وایي څه کوي دیو جنا ځان ټیک کړي پښتنې مکه نله الصمد ولده نله کمال راشه چې استاد دندان ماته مو کړ دې خپل دی اوم چې دا غاپونه در باندې ما ته اتیا کال دي تیر شي ته اوسه پورې نله والله باندې پوي نشو واخر دعوانا ان الحمد لله